عیب کاکا دغه د ماسپښین لمانځه ته دا خلک ډېر کم نه راځي ټول وجه دي که نه روژه نه ده چې ولې روژه ده اوس به ودی خوبونه وکړئ باید چې عبادتونه وکړي روجې نیولي او ته دا څه کې ختم چې خلاص شوی که نه چې راووتم اوس خلک کم راځي ته بس خبره ده ختم پوهې وه او خلاص شوه والله رښتیا دې ویلې کاکا زما دوه سره خوړلي نه دي سبوي کې هم په دا وپاڅېږه او پیشنوي کې هم په دا وپاڅېږه وایه دا روژه ده نو ما ده که نه روجې به مونږ پخوا د پشکال روجې مونږ نیولي د دې ځوانانو بیخي ورته ملا ماته ده الله دې رحم وکړي بس په مونږ یې راخرڅوي روژه ده روژه ده دا چې ځینور دی چې ته به ده راواچوو صحیح دی راځه اوس یې خوند وکړو دا دواړه خو دلته پراته دي ما ویل چې زه به دلته یو شېبه ډډه واچوم د لمانځه نه رالم او نه تاسو خو ما پاسوه چې دی جمع ته راشئ د کور نه راوځي دلته په حجره کې پراته دي او بیا وایي مونږ روژه نیولې نو چې مونځ نه کوئ روژه به یې سره نیسئ اول خو زمانې مونځ پاس دی که خدای دې همکاري اچولي ځان ته ولږې وژنئ وا چا ته لګې ما څه چلو شو لالا څه چلو پته نه دی دا خو دادا دی او دادا مونځ هم کړی دی بس اودس ته روان ښه چې خوند وکړو دا د لاسه دادا مو خوب ونکړو په کور کې هم ته نه پرېږدي په حجره کې هم ته نه پرېږدي نو چېرته وده شو مونځ وکړه او روژه ونیسه همدغه به کوو نه نو مونځ به نه کوئ ولې نه کوو خو دا خوب به م کوو که نه چې مونځ نه کوې راشي ځان ته ولګې نه وایي دادا د ماسپښین مونځ داسې قضا کېږي خو نه 3 بجو پورې کېږي نو په وخت یې ولې نه کوئ نو بیا هلته به یو سپاره سبق هم وي او مونځ به مو کوي سبوي خو نه پاڅېدئ نو بیا به د جمعې نه پاسولي وو که نو نه کور نه راونه وتې دلته مې په ټیکو مې راویلې شي چې دلته زه نه داسې تاو شم وایي مونږ سیند کې اودس کوو دلته وده شوي یاست نو موږ د څه پته چې موږ دلته وده او شوي دا ګاونډي دا داسې ورته راکونټۍ راواچوي پاسه چې مونځ نه قضا کېږي خدای موږه یو خو مړه د رشکې والا څه حل راغستی دی دې روژې ته وګوره د دې ډیارنډونو ته وګوره ولې څه چل دی لکه تباه که چې تباه شي د تا څه حل راغستی دی ښه ګورې چې دلته روژه ده موږ وده یو او تا ټي 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 په یارندونو کې ګوته ایښي ته چې په دې لار تېرېږي تا روژه نیولې که نه چې ته دا رنډونه وهې نو چې زه رنډ ونه وهم په خلکو یې وروخېږم هلکه روژه د ماغزه مه خرابوي یخي د خدای سره زما روژه ستا یوازې ستا روژه نه ده چې نشي نیولی مه نیسه یو خو زما رکشې څلور ځل انجن مې کولاو کړی دی ماغزه مې خراب دي اقدام ستا څلور ځل د انجن کولاو کړی دی مصرخانې نه راغلی یم زما ماغزه کار نه کوي او که نه ته پرېږده دا څه بدماشي نه کوئ پرېږده ما دا ورسته بودو شو دا ځه وله رشکه دې وله بیا رنډونه ونه وخې ګورې سترګې درنه وباسمه ځئ هلکه ځئ به ځئ هېڅ هم نشته ځئ ښه ځئ روژه ده ځئ لالا ته هم سړی نه ګوري او لانجې ورسره کې ظالمه خو زمونږ نه هم تېز و هغه لکه چې 2 روژې نیولې وي کور ورانده خو ته ډارېک ورپاسېږې موږ به په غم اړولي دا ټوله روژه به یې تباه کړه ما ته څه پته وه چې دا به دومره ګرم وي څه چل دی مړه زه غټ سړي یا ځانونه هم شرمولي یو خو روژه ده زمونږ ماغزه خراب دی بل تاسو ها هو جوړه کړې ده ځئ شابه ځئ مړه ورک شئ شابه ورک شئ دې روژه کې ظالمانو یو خو هلته ماغزه خراب دی او دلته تاسو لانجې جوړې کړي هر شي نجیب روغتیا څنګه داسې په کار روان یې الله دې مړه دا خلک هم مړه ماغزه خرابوي یاره ولې څه چلو شو خیر رنډې مه وکه او دا مه کوه او ټیټ ټیټ مه کوه هلکه نشي نیولی روژه سره نیسي زموږ خپل ماغزه هم کار نه کوي وروره کوه که نه نو خو روژه ده ته ګزاره کوه نو بس مونږ خو ګزاره کوو خو چې دا خلک هم پرېږدي یاره نو چا غوسه کړی خدای دا د ایوب کاکا زامن نه دي هغه دوه قسیم او زورو اوزګار خېل یاره بس خیر دی ته ګزاره کوه بس هغې د خو هلکان دې نه پوهېږي ته خو مشر سړی خیر دی ګزاره کوه بس څه به کې یاره زه چېرته ځم اوده کېږم یو شی تمه دې وکړه ارام دې وکړه ارام دې غرمه کې خو داسې وږی شوم یاره چې دې وخت کې یو کړی د غوښې او چې چکني دې پې اچولي نو مېزمانې توبه دې کړۍ د پاسه چې یو یخ بوتلي خدای زما دې توبې یاره چې ماشه یو غټ کوچکي خدای زما دې توبې او ستاسو د املاګانې یا خدایانې ولې غزي دا په تاسو لږ خوړلې بلانه تاسو د کوټه غم دی دادا او دادا دې کړه نه چې
بوتلي او داسې کاريان مې نیسئ چې ضرور خو نه دي دومره ښایسته روجې دي اول خو ټولې په ارانونو کې تېرې شوې او بس دغه دوه دې څلور دانې پاتې دي او دې ته مرمېږ ماتې بوتلې او کړې یې ما خدای ته وګورئ وږي شو که نه بابا سیم د زړه بړاسې شو او چې راووته خو نه راځئ ختم کې خو بس وړه قلارې ټول ناست وو ما لیده خو سم ویلی نه شي بس اخري سب خو به ټول ناست په دا مونږ تاسو په الله باندې کوئ والله مونږ ختم کړی دی بس یا الله مونږ ته اجر راکړي وراکړي درکړي هی دا روجي ګوره دا الله ومنه روجي ښه په قراره غلط مه ګرځئ غلطې خبرې مه کوئ قرارې کښېنئ خپله مزدوري نه کوئ مونځ او دس کوئ د مزدورۍ خواص هم ناستئ بس جنگ او جګړې دغه راتېر وي د رشقي والا سره د زامن د ښځې اوس په هرنګ هم څوک نه وي ستاسو داسې روژه ده که نه بس روژه ده که نه بس به مونږ یې راخرڅوه روژه خو چا نیولې ده ما د بازار کې به ټوله ورځ خلک په چاقوګانو یو بل وایي نو چې بس هرن به څوک وایي هېڅ شی مانه مونږ د په شکال نیولي داسې پیلچي کار به هم پکې کوو بیا هم شکایت راغله که نه په خدای وراسي چې نو بیا الله زما د بدشتۍ باندې توبه نو بیا دا پورته کړي لالا دادا خو هم نن درې روجې نیولې خوله دې بنده که چې وای نه وري اوس به بېرته راتاو شي او داسې کار کوو چې نور دادا هم په عذاب کړی دی بس دې مونځ او تسله به مخه کړو او دې خوب نه څه غواړو بس روژه ده ورځه چې لاړ شو جومات ته سپاره سبق ووایو چل بدله اوس مونږ وښیو که نه دا تا څه حال راغستی دی مسلمانه ولې رون ښه ګوره چې روژه ده مونږ دلته نه وځئ دې روجې له وګوره ستا دې رنډو ته ګوره خدای دې کور روان که نه ستا دا روجې پاچو اله وایي څه چلو شو الله چې لالا څه چلو شو خیر دی هله وویله ووی که دا یاره زوره که نه غرمه ده نه لالا به دې وای 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 دادا نه لري. وای دا هو دادا دی وای شي ولی څه چل دی وای مونږ ته ځو کنه ما دا وګوره مونږ راغلي او تاسو هم کړی دی بس دلته مونږ کولو وای شي خوب کې او تاسو نه کوئ یو زما دې پاچا کنه پاچا او دادا ستا د لاسه خوب ونه کړو دادا نه په کور کې نه په حجره کې دومره زندګي ستا د لاسه ولاکه کړې لالا لالا دادا دا چی و چل به درته اوس مونږ وښیو که نه خدای دې تباه کړه چې تباه شي دا تا څه حال راغستی دی ښه ګورې چې دلته روژه ده مونږ وده یو او تا ټیټ 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 په دې رنډونو کې ګوته ایښي ته چې په دې لار تېرېږي تا روژه نیولې که نه چې ته دا رنډونه وهې